बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه صفی الله زمان یم او په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته موږ د سیسس په ویډ اینډ هایټ باندې به خبرې کوو. یعنې تاسو به دغه لیکچر کې به دا تشریح کیږي چې یو ایچ ټي ایم ایل ټیګ ته د سیسس په واسطه موږ څنګه ویډ ورکولی شو او هایټ ورکولی شو، چې په دې کې به موږ سره ځینې نور په پراپرټیز دي چې هغه هم اپلای کولی شو ورسره. نو راځو مخکې خپل درس به وګورو. مخکې له دې چې درس سټارټ کړو تاسو ته دا موضوع به هم تشریح کړو چې په تېر لیکچر کې موږ تاسو ته د بارډرز په باره کې معلومات درکړل، یعنې هغه ویډیو کې به موږ تاسو ته د بارډرز درس تشریح کړی ده، دغه ټاپک موږ تاسو ته ډسکرایب کړی دی. نو راځو مخکې خپل دغه د سی ایس ایس د ویډ اینډ هایټ په اړه به نن دغه لیکچر راخلو. ویډ اینډ هایټ کې چې دی موږ سره د هایټ په سیکشن کې مینیمم هایټ دی، میکس هایټ دی، بل چې دی په ویډ کې هم موږ سره دغه ټیګ موجود دي، او بل الریډي موږ سره د هایټ پراپرټي هم شته چې هغې ته موږ سره موږ پرسنټیج په واسطه به هم ویلیو اساین کولی شو، او د پکسل په واسطه به هم ورته ویلیو اساین کولی شو. نو راځئ په دغه مین ټیکسټ باندې به موږ نن خبرې کوو. په سی ایس ایس کې راځو خپل وی ایس کوډ راخلاصو، په هغې کې خپل دغه کوډس لیکو. ګورئ ما دلته وی ایس کوډ راخلاص کړی دی، بل براوزر مې هم راخیستی ده چې ما سره په وی ایس کوډ کې یو index ډاټ ایچ ټي ایم ایل په نوم یو فایل دی، او بل ما سره د سټایل ډاټ سی ایس ایس یو سټایل شیټ ده چې دا ما الریډي ورسره لینک کړی ده د ایچ ټي ایم ایل فایل سره. نو راځو کله چې موږ کوډ لیکو دلته به ریفریش او د دې آوټپوټ وګورو. صحیح ده. نو زه راځم دا لږ رازوم کوم تاسو چې صحیح په منظم توګه سره ښکاره شي. ښه، نو دلته زه به یو H1 ټیګ راوالم چې دلته هیډینګ ورکړم. ښه، دلته به ولیکم چې ویډ اینډ هایټ in CSS صحیح ده، د فلانی په واسطه باندې صحیح ده، دا به پکې لیکو. صحیح ده. ښه، دا موږ ورته یو هیډینګ مې ولیکه. راځم دلته چې دی دا ریفریش کوم چې دا پیج ما سره لوډ کېږي او که نه. صحیح ده. دا به زه سیف مې کړه او ریفریش مې کړه. صحیح ده، دا ما سره راغلی. ښه، زه راځم دلته چې دی ورته زه یو که ستاسو خوښه وي زه به یو ډیف ټیګ راوالم، او ډیف ټیګ ته به زه آی ډي اساین کړم. ورته به ووایم چې هیش مای ډیف. صحیح ده، یا مای ډیف به ورته ووایم، دا به ډېر ښه وي. صحیح ده. دا مې ورته آی ډي ورکړه، کلاس ورته نه ورکوم، ډایرکټلی زه دې کې یو پیراګراف رالم ځان ته. صحیح ده. پیراګراف کې داسې یو څه لیکنه کوم. صحیح ده. الټ زیډ وامه تر څو دا ما سره دلته شرنک شي. صحیح ده. دا ما سره دلته فټ راغی. نو دې ته ما دا کلاس لرې کوم ترې نه، فقط هغه آی ډي مې پرېښود. دا مې سیف کړه او دا هلته دا براوزر مې ریفریش کړه. ګورئ دا ما سره دلته راغلی. صحیح ده. تیر ویډیو کې موږ تاسو چې هغه بارډر اساین کړي په هغه ټکنیک سره موږ دغه د کوم یو آی ډي چې دی د ډیف دا په هیش سره دغه کولی شو، ټارګټ کولی شو ځان ته. نو زه دلته لیکم چې مای ډیف، دا مې ولیکه او کورس مې سټارټ کړ. صحیح ده. نو دلته لیکم چې ورته یو بارډر کلر ورکوم، بیکګراوند کلر ورته ورکوم، ورته وایم چې دې ته یو داسې یو ښایسته غوندې رنګ راواله او دا سیف کا او ریشه دا ریفریش. صحیح ده. دا مې واخیسته. د تېر ورځې درس په بنا باندې زه دې ته بارډرس هم ورکوم، بارډرس ورته ورکوم او چې ورته یعنې هغه ټکنیک اپلای کوو چې ټول بارډر هم راشي، کلر هم راشي، او دا د هغې سټایل هم پکې وي. صحیح ده. نو زه ورته لیکم چې بارډر کې ورته ورکوم چې 1px دا به د دې څه شي بارډر ویډ شي. صحیح ده. او زه ورته وایم چې سولډ باید اوسي. صحیح ده. او دا به سټایل شي. صحیح ده. او بیکګراوند او کلر به ورته چې ولیکم بلیک ولیکم چې بلیک ورته را ښکاري. سیف مې کړه او دا مې ریفریش. صحیح ده. بارډرس دا وګورئ بارډرس هم راغلل او څه ورته اپلای شو. ښه، لږ وروسته زه دغې کوم یو ډیف چې ما راخیستی د دې ته زه ویډ ورکوم. صحیح ده. زه ورته وایم چې ویډ د دې باید څومره وسي. ویډ زه ورته اساین کوم، ورته وایم چې د دې باید میبي 500px باید ما سره وسي. دا به سیف کړم او دلته به ریفریش کړم. صحیح ده. ګورئ د دې ویډ ما سره چینج شو یا تغییر وخوړل. صحیح ده. نو څومره چې موږ ورته ویډ ورکړی د هماغه په بنا باندې دا خپل ویډ اخلي. زه ورته وایم چې دا باید موږ سره 700px وسي. چې کله مې سیف کړو دا مې ریفریش کړو، ګورئ دې کې چینجز راځي. صحیح ده. دا به زه فول کومه ګورئ نو دا سکرین کې ما سره دومره ځای نیولی دی. صحیح ده. نو په همدې بنا باندې چې څومره هلته تاسو ویډ ورته اساین کوئ دا به په همغومره په همغومره سایز باندې به دا شی اخلي، ویډ ان هایټ به اخلي. ښه،
دا خو ما سره وشوه. زه کولی شم دې ته هایټ هم ورکړم. لکه وګورئ زه هایټ ورته اساین کوم، ورته وایم چې دا باید څومره وسي، 600 px باید ما سره وسي. دا مې سیف کړ، راغلم براوزر مې ریفرش کړم، ګورئ دا 600 px هایټ دی. صحیح ده. تاسو کولی شئ دا کم و زیات هم کوئ، لکه ما ورته 600 ورکړه، تاسو کولی شئ دا 400 هم ورته اساین کړئ او دا سیف کړئ او به شي براوزر ریفرش کړئ. نو ګورئ د دې هغه سایز موږ سره چینج کېږي. بارډر بیکګراوند کلر مې ځکه ورته ورکړی دی چې دا موږ سره پته ولګي چې دا په څومره اندازه باندې دا ایکسپینډ کېږي. ها نو دې نه وروسته زه راځم دلته موږ چې پریزنټیشن کولو چې هایټ مین هایټ دی او میکس هایټ دی. د دې نه په مطلب دا چې موږ کولی شو چې یو کوم یو HTML ټیګ مونږ ټارګټ کړی وي هغې ته کم از کم او زیات تر زیات هایټ ویټ ورکړو، یعنې میکسیمم او مینیمم هایټ ورته اساین کوم. زه مین هایټ ورته اساین کوم، ورته وایم چې دې نه باید څوک کم ورنه کړي. زه ورته وایم 200 px نه باید څوک کم ورنه کړي. صحیح ده. دا مې ورته اساین کړ. ښه دې نه پس که زه چیرې زه راځم او یو بل دغه هم دی هغه هم ورته اساین کوم، لکه میکس هایټ ورته وایم. میکس هایټ معنا څه، د دې نه باید دې څوک ورته زیات هایټ اساین نه کړي، لکه 700 px مې ورته ورکړ، یعنې دې نه زیات او کم باید څوک ورنه کړي. که چیرې ګورې ښه ما سره خو ویټ چې دی که نه ویټ یو ما سره هایټ ټیبل ویټ دی، سوري ما دا په هایټ باندې اپلای کړ. راځئ دا اول هایټ تاسو ته اپلای کوو، بیا به ویټ باندې به خبرې کوو. ګورئ دلته ما میکس ان مینیمم وایټ ویټ هایټ ورته اساین کړی ده. راځم دلته زه د دې 200 نه کم ورته اساین کوم چې دا څنګه کمیږي او که زیاتېږي ورسره. صحیح ده. زه ورته وایم چې دا 200 که ګوره 200 مساوي مې ورته ساین که سیف مې که او دا مې ریفرش که. صحیح ده. ګوره 200 ته راغی. صحیح ده. خو که چیرې زه د دې 200 نه کم ورته ساین کوم، ګورو چې دا اپلای کېږي او که نه سیف مې که او رالم دا مې ریفرش که، ګورې نه کمیږي. صحیح ده. مینیمم هایټ موږ ورته هلته اساین کړی ده، نو دا به خپل هایټ نه کموي. صحیح ده. خو که چیرې دا زه راځم 300 کوم او سیف کوم او دا ریفرش کوم، نو دا به زیاتېږي. صحیح ده. خو که چیرې دلته وګورو ما ورته میکس هایټ هم ورکړی ده، زه راځم دغه میکس هایټ چې دی که نه دا د 900 پورې لیکم. صحیح ده. سیف کوم او دا راځم ریفرش کوم. صحیح ده. ګورئ دا دې چې پورې ولې راغی، ځکه چې که چیرې موږ وګورو که نه دلته ما ورته میکس هایټ 200 ورکړی دی. صحیح ده. که چیرې زه دا داسې کوم چې 200 کوم که نه او دا سیف کوم او راځم دلته د براوزر ته او دا ریفرش کوم، ګورم چې زیاتېږي او که نه. صحیح ده. ګورم هغه 200 پورې ځي، د 200 نه به که زیاتېږي نه، لکه ما چې کوم میکس هایټ ورکړی ده، که چیرې زه ورته 800 ورکړم یا 900 ورکړم یا 1000 ورکړم، دا به 200 پورې به ځي، د هغې نه به نه زیاتې نه ځي. صحیح ده. که چیرې زه راشم ګورئ ښه دا 200 دی، زه دا 600 کوم او سیف کوم او راځم براوزر ته او دا ریفرش کوم که نه، نو دا به ګورئ لږ څه کم شي. ګورئ دا کم شو، ځکه چې هماغه 200 هایټ د دې میکس هایټ دی، د دې نه به نه زیاتېږي. ښه دا خو شو موږ سره. راځو براوزر ته خپل دغه میکس هایټ هم ورته ورکړه. صحیح ده. زه به دا لږ کم تر څو دلته په براوزر باندې ما سره صحیح ښکاره شي او دا به زه سیف ان ریفرش کړم. صحیح ده. دا وشو. راځم دغه میکس ویډ ته راځم. د دې ویډ باید موږ سره څنګه وسي. مین ویډ ورته ورکوم، ډیش ویډ دا مې ورته ساین که ورته مې ویلې د دې ویډ باید څومره وسي، باید دا زیات نشي د 100 نه، دا به هم 200 کم 200 پکس نه باید زیات نشي. صحیح ده. کم نشي او زیات باید میکس ورته څنګه څومره ورکوم، میکس ویډ ورته ورکوم چې دا 100 دی، دا باید 200 نه پورته لاړ نشي، دا مې 200. صحیح ده. سیف مې که پی ایکس مې ورته اساین که او سیف مې که او ریفرش مې که. صحیح ده. راځم دا پی ایکس ورته لیکم. صحیح ده. سوري راځم اوس دلته چې دا هم اساین که ورته زه اوس ورته ویډ ورکوم. صحیح ده. ورته وایم چې ویډ خو مې ورکړی دی هلته چې څومره باید 200 دی، نو زه چې کله دا سیف کوم او راځم دا پیج ریفرش کوم، ګوره څه تغییر نه کوي، ځکه چې موږ ورته یوازې میکس او ویډ او هایټ ورته میکس او مین هایټ انتخاب کړی دی. زه ورته یم راشئ ګورئ ښه دلته ما ورته څه ویلي دي، مین ویډ باید 200 وشي، ځکه 100 ورکوم دا 200 پورې ځي، خو د 200 نه به کمیږي نه. که چیرې زه 100 اساین کوم ورته سیف کوم او دا ریفرش کوم، ګورئ دا چې 100 پورې راغی دا 200 پورې راغی. که چیرې زه راځم دلته ورته 200 لیکم، نو دا به خپل ویډ نه زیاتوي، ځکه چې دا هم دومره پورې راځي، دې نه به زیاتې نه راځي. صحیح ده. دا به زه سیف کوم، ګورئ په هماغه اندازه 200 باندې پاتې کېږي. که چیرې زه راشم او دې ته 300 لیکم، نو لږ څه اندازه به زیاتېږي. ګورئ ښه دا به لږ زیاتېږي. سیف ان ریفرش، ګورئ دا 300 شو.
یعنی که چیرې موږ څومره مینیمم میکس او ویټ هایټ ورته احسان کړی وي نو که چیرې د هغې نه زیات هم ورکړو دا به هغه خپل سټیج پورې به ځي او د هغې نه به زیات یې نه ځي صحیح ده نو دا د دې موږ سره استعمال دی ها دا په ریل لایف کې چیرته کارول کېږي د دې به تاسو وایو ګورئ کله تاسو یو ویب سایټ ډیولپ کوئ که نه دا په پکچرز کې ډېر ښه کارول کېږي پکچرز کې د دې موږ ریل اگزامپل ورکولی شو او نور ځایونو کې هم کارول کېږي چې که چېرې موږ ټکسټ څومره هم لیکو دا باید د دې هایټ نه زیات نه شي صحیح ده خو پکچر کې د دې اگزامپل ډېر ښه دی کله چې تاسو یو ویب سایټ ته ایمیجز اپلوډ کوئ رن ټایم کې که نه نو دا که چېرې سایز زیات وسي نو هغه ویب سایټ ورسره ګډوډېږي نو که چېرې یو عکس موږ سره ریکوایر په 700 پیکس کې وي که نه موږ ورته 1200 پیکس ورکړو نو هغه عکس به زیات غټ وي او دغه نور ایلیمنټس به بې ځایه کوي که نه نو په دغه ځای کې کارولی شو یو که چېرې زموږ اډمین عکس اپلوډ کړي نو باید دا کنورټ شي خپل سایز ته یعنې 300 او د 200 ترمنځ باید دا سایز واخلي صحیح ده د دې نه که زیات او کم که زیات وي باید دی ته کنورټ شي په دغه سایز باندې یعنې دې نه باید سایز زیات شي صحیح ده په دغه ځای کې موږ دا ډېر ښه کارولی شو خو یو خبره بل هم تاسو وکړم ګورئ ښه که چېرې زه راشم د دې دا بیډ زه زیاتوم که نه زه ورته وایم چې دلته څو دی زه 200 پی ایکس ورته ساین کوم صحیح ده دا مې سیف کړو دا مې ریفرش کړو صحیح ده 200 ته راغی ښه دا خو مې دلته ولیکم زه که چېرې دا اوس په پی ایکس باندې ورکوم که نه نو که دا براوزر زه وړوکی کوم ګورئ سوري براوزر مې وړوکی که ګورئ هغه خط خپل هایټ کېږي او دلته سکرولل راځي تر څو باندې دا سکرول کړو او دا ووینو صحیح ده نو د پی ایکس یو خبره دا دی که چېرې یو ویلیو تاسو پی ایکس په واسطه ورکوئ نو دغه خبره به ورکوئ نو دې نه به ښه وي چې تاسو څه وکړئ دا په پرسنټیج باندې ورکړئ نو ګورئ پرسنټیج فایده څه شی دی ګورئ که چېرې زه راشم که نه دا ویډ ورته اساین کړم د پرسنټیج په بنا باندې زه ورته وایم چې 100% دا باید 100% اوسي صحیح ده دا مې سیف کړو او رالم دا پیج مې ریفرش کړو صحیح ده ریفرش اوکې سوري یو دقیقه صبر شئ ګورئ دلته چې دی که نه موږ دا 100 پی ایکس ورکړه دلته میکس اینډ مینیمم ویټ د دې اساین دی دا به زموږ کامنټ کړو تر څو موږ سره دا مزاحمت ونه کړي صحیح ده دا مې کامنټ کړ نو کله چې دا زه سیف کړم او دا راشم دا ریفرش کړم ګورئ دا فل سکرین بنیسي ځکه دا 100% دی صحیح ده که چېرې زه دا وړوکی کوم که نه دا سکرین وړوکی کوم او راځم ګورئ دا داسې راکش کوم دا به ځان خپله ایډجسټ کوي صحیح ده خو که چېرې دا بېرته زه وړوکی کوم دا به خپله هماغه ځای باندې ځان ایډجسټ ځکه کوي ځکه دا به ورکېږي نه دلته سکرول به نه راځي تر څو موږ دا سکرول کړو د دې ډیف دا نور ځای وګورو صحیح ده نو د پرسنټیج فایده هم دا ده چې دا ځان فولي اډجسټ کوي که چېرې زه راشم ګورئ ښه دا 100 پی ایکس دی دا 50 کوم که نه دا به نیم سکرین به موږ سره نیسي نیم دغه براوزر به نیسي صحیح ده څنګه چې دا زه ریفرش کړم صحیح ده د دې هم همدغه کار دی ګورئ ښه څومره چې دا مخکې وړم که نه دا به ځان ورسره ایډجسټ کوي ګورئ دا مې دې پورې راوړو دا خپله وړوکی شو صحیح ده ځکه د دې سکرین دا 50% به دا نیسي صحیح ده نو د پرسنټیج او د پی ایکس په پکسل په منځ کې فرق هم دا دی چې په پرسنټیج ځان ایډجسټ کوي په هماغه ځای کې په هماغه سکرین کې نو کوشش وکړئ چې کوم ځای کې سره کم دغه ته ضرورت و سره کم ویلیو ته ضرورت و هماغه ویلیو ورته اساین کړئ تر څو ستاسو دغه ویب سایټ ورسره خراب او ګډوډ نه شي ایلیمنټس بې ځایه نه شي صحیح ده نو دا زموږ د نن ورځ درس کولی شئ زموږ یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل کې به تاسو ته الریډي هر ورځ ویډیوګانې اپلوډ کېږي چې یو ویډیو موږ دا نن مې اپلوډ کړې ده تاسو کولی شئ دا ویډیو ګورئ 39 منټس اګو دا لږ مخکې اپلوډ شوی ده دا ویډیو چې اوس ریکارډ کوم دا به مې انشاءالله تاسو ته اپلوډ کېږي نو کوشش وکړئ زموږ ویډیوګانې ځان سره وګورئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو ستاسو ملګري هم د زموږ د ویډیوګانو څخه استفاده وکړي او یو څه ورڅخه زده کړي نو که چېرې زموږ ویډیو تاسو ته مفید او ګټور وه نو یو ښایسته کمنټ ورباندې وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ ځان سره او خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو ستاسو دغه ویډیو موږ ته هم مفیده تمام شي او تر څو موږ تاسو وکولی شو نور ښایسته ویډیوګانې او ښایسته ټاپکس باندې تاسو ویډیو جوړ کړو او اپلوډ کړو نو دا زموږ نن ورځ لیکچر کوشش وکړئ چې یو څه ترې زده کړئ